اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کښېنه. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ډېر اسان دي. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته اسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه لمونځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي، د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې یې خوښوي ور داخله دي شي. دا د ښځو اسان شی شو. مونځ دې خپل کوي، روجې دې نیسي، او د خپل اندام حفاظت دې کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي. رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ مه. دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشئ وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کوم لباس کې بار دا زنانه ګرځي؟ په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیه السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه وي؟ جامې به اغوستي او بربنډې به وي، کاسیات عاریات، جامې به اغوستې او بربنډې به وي. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجیت دوپټې یې نه وې لیدلې. هغې به وایي دا به څنګه وي صاحب؟ جامې به اغوستي بربنډې به وي. یو جامې به اغوستې او بربنډې به وي. او په لاره چې ځي مایلات ممیلات، دوی به ځان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي به ځان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحر، او سرونه به یې داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي، لکه عربو کې دا سرو خان د بختي لوړ قبانې وي، او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ د جارجیت لوپټه چې د کمې ښځې په سر وي، د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلي یې ښکاري نو پروا نشته. او بعضې علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی. بلکې بعضې علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حصه به هم نه ښکاري، تلي دې ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلي ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلي که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعضې علما وایي دا به هم پټوي، خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټونه لاندې حصه به پټوي، پنډی به پټي، سټ به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست یو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجیت دوپټه په سر کړي نو ویښتې ترې بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به له کوم ځای نه وشي؟ یا سټ ترې بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ترې بار ښکاره شوه، مونځ له کوم ځای نه وشو؟ غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامې غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه یې پنډی ښکارېږي، نو مونځ به د کوم ځای نه وشي؟ او ورونو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه درپسې بنده کړي، هېڅوک هم نه، بیا هم عورت پټول وله فرض دي. داسې کوټه کې چې هېڅوک نه، بیا به هم سر پټوي، بیا به هم سټ پټوي، بیا به هم مری پټوي، بیا به هم لیچې پټوي، او بیا به هم پنډی پټوي. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي قطعا. نو پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نو پالش سره د کوم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودس ماتي کې ده، په غسل کې ده، او نو پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی، د غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي، د نوک عیسه نه ګرځي. ښه ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا وي نوکان خو پرېږدي نه، مای بچې مونږ خو چې د لار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونه یې ږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیه السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنت وي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنت وي. دا د ښځو مفسدي دي او فسادات دي.
بے ستری پکې شوه، بے حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلې مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه معاف هم کې، نو په تشه دعا خو نه معاف کېږي چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په موږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. وروڼو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته تاسو راته ووایئ. کوم ځای به زده کوئ؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان یې جینکۍ داخله کړي، علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دیني مسایل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم. ښځو څلور سره مې خبرې جایز دی او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دي، د سخر څه حق دی، د خواکې څه خواښې څه حق دی، د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه په څه پېژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله دي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ څلور سنګ د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرامو دي د حضور پاک نه دین زده کړه، احادیث او قرآن او امت یې ورسو. دغه رنګې ښځو زده کړي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 401 احادیثو حافظ دی. د نبی علیه السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسولي دي. او عایشه بیبي د څونه احادیثو حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیمه ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عایشې صدیقې امت ته رسولي دي. ممکن نه چې ډېر به ورته یاد وو، خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. بیا او عمر یې څونه سړی حیران شو. عایشه بیبي نبی علیه السلام چې کله وفات کېده 18 کالو وه، نو علم چې څنګه څلور زده کړی دی، دغه رنګې ښځو هم زده کړی دی، عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي وی دا د جاهلیت رواج ختم کړئ. وی ګوره وی زما واده نکاح په شوال کې شوې ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو منځ کې مې نکاح هم شوی ده، واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کوم ده؟ وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غېږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک یې زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سه ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. وی زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. وی نبی علیه السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک تمدلي کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې ولکو. وی مسواک مې راواغېسته. مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې ولقو. نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه، هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لارې خدای یو ځای کړي. شیخة الحدیث دا حدیثو لویه استاذه او د قرآن لویه استاذه او د لویو صحابه کرامو استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼل نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده. د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته او عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیاته. بیبیانو ورته عایشې نبي علیه السلام ته ووایي چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې تا عایشې بیبي کرئ. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کومې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه بیا دوی فاطمې رضی الله عنها ته ووایي وی ته حضور پاک مبارک ته ووایه
چې خلکو ته اعلان وکړي، ځکه چې د عایشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي. اعلان دې وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې دې رالیږي. چې فاطمې رضی الله عنها نبی علیه السلام ته الوې، نو حضور پاک ورته وی بچې لا توزینی فی عایشه، د عایشې په حق کې ما مه خفه کوه. قسم دی وی کې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي، او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي وحی راوړي. دا د هغې فضیلت. او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه، هغه د حضور پاک لور ده. شاوې ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی الله عنها وی زه غوره یم. عایشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم. حضور پاک فرمایي فاطمه تو بزغه مني، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبني، چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم، نو زه غوره شوم که نه شوم؟ ګوره دې هوښیارتوب ته وګوره. دا ورته څه وایي؟ وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه یې، بلکل منم. په دې وجې ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي. خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روان او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روان یم. دی څونه هوښیارتوب دی. دی ونه وي چې ستا نه زه غوره یم. وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې، خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کړي. نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې به وي. څونه حورې چې بنده سره وي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځې. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله، مې دا ښځې به جنت کې در سره وي. یو سړی راته وي د دې بلاګانو نه موږ جنت کې به نه خلاصېږو. مې دا بال ته بلاګانې ني، دا بال ته خشتۍ ښکلې به او ستا بیبي به په جنت کې. نو څونه ښکلی جواب ورکوي. بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټه، خو په جنت کې به د خپل خاوند علي صاحب سره د هغه ګوته به دې ونیولي، او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره د هغه ګوته به مې نیولي. بیبیانې ډېرې هوښیارې وي. امهات المؤمنین ورته وایي د مسلمانانو میندې. النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درو. نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی، دغه رنګ دین د بیبیانو نه هم خور دی. عایشه بیبي وګورئ، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګورئ، حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګورئ. دارنګې نورې ډېرې بیبیانې دي. ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث زده کړي دي او قرآن یې زده کړی دی او د قرآن او د احادیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسولې ده. یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړ، وی صاحب دین د نه ټولو ښه سړو زده کړه، مونږ له یو ورځ مقرر کړه چې په هغه ورځ مونږ درته راځو او مونږ ته دین ښیې. حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړ. هلته به نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښه، قرآن او حدیث به یې ورته ښود. وروڼه اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې لپاره ګورې یو څو شرطونه دي. ابن عابدین شابي رحمت الله علیه په شامي کې لیکلي دي. د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته. ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده، د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه اوري یا د احادیثو درس ډېره ښه ده. خو ښځه که بار ته وځي استاذه ده او یا شاګرده ده، هغې له یو څو شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي، پرده کې به ځي، دا یو شرط، بې پردې به نه دي. دویم شرط پکې څه دی؟ که سفر نږدې و لکه د دروازې نه دروازې ته ځي، اکثر دا زنانه په خپله محله کې د یو کوڅې نه بلې کوڅې ته ځي، نو خیر دی که یوازې ځي، یاره چې فتنه ني. او که مزل زیاتو نو ذي رحم محرم، هغه انسان به ورسره ځي چې هغه سره مستقل نکاح همیشه نه کېږي. ورور به ورسره ځي، پلار به ورسره ځي، زوی به ورسره ځي، یا خپل خاوند به ورسره ځي، د ماما زوی سره، د ترور زوی سره، د تره زوی سره، لیور سره به نه دي، دا ګناه ده. دریم څه دي؟ دریم شرط دا چې کوم ځای کې دین زده کوي هلته به سړي نه اختلاط مع الرجال کو ایجوکیشن چې ورته وایي دا بني، ځان له ښځې به سړي بني. او څلورم د فتنې نه به امني. که چېرته په لاره ورته چا قتل یا فتنه ترې جوړېده بیا به هم نوځي. چې دا څلور شرطونه وي نو ښځه د علم زده کولو دپاره او د علم د ښودنې دپاره د کور نه بهر هم وتې شي. زمانه داسې درونو
کې د ښځو فتنې ډېرې زیاتې دي، نو د دین نه خبرول پکار دي. زمانه داسې ده چې د ښځو مفاسد زیات دي، بربنډتوب زیات شو، بېدیني زیاته شوه، او ښځې خو د سړو جالونه دي د شیطانانو، سړي پرې ښکار کوي. نو پکار دی چې مونږ ښځو ته علم وښایو، دین ورته وښایو. دغه مدرسې د دین د حفاظت ځایونه دي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. نو قرآن نوم نازل کړه، حفاظت پې مونږ کوو. نو حفاظت په سړو کېږي او په ښځو کېږي. تابعینو کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. ته به تابعین کې سړو ته وګوره، ښځو ته وګوره. د دین یو لوی اصل خو د ښځو سره تعلق لري. ابه ښځې زده کوي او ښځو ته به ښایي. دغه رنګې حضور پاک فرمایي نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وعداها كما سمعها. نو په دې نسونو کې د سړو ذکر کېږي، ښځې تابع وي. کم سړی او کمه ښځه چې د حضور پاک یو حدیث واوري او یاد یې کې او عمل پې وکړي. نبي علیه السلام فرمایي رب العالمین دې ولته خوشحالی ژوند ورکړي، دعا ورته کوي. نو د جینکو د هلکانو علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروري دي، دا رنګې د ښځو هم دي. دا تاسو خوش قسمته یې چې ستاسو هم په دې محله کې او په دې کلي کې د هلکانو د تعلیم او تعلم سلسله هم شروع جینکو. مولانا محمد شفیق صاحب راته دسه وکړله. ډېرې جینکې مخکې فارغې شوې، ډېرې جینکې هغې قرآن هم زده کړه او علم یې هم زده کړه او په ناظره باندې هم پوه شوې. دا خو ستاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کړي. یعنې ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې دي، خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي. کوشش وکړئ رونو خپل بچي چې کوم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کړئ. ګورئ کوم بچی چې ستا دینداره شو، دنیا کې به هم ستا پخه راځي او آخرت کې به دې هم پخه راځي. او چې کوم بچی ستا بېدینه شو، دنیا کې دې هم پخه نه راځي او په آخرت کې دې هم پخه نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی شکایت یې وکړ، وی صاحب زوی ووالمه. وی زوی د څه شو ورشه مال یې راوله، زوی یې وله راوسته. چې یې راوست زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو مړه. د دې سړي دا سر خوږ و، وینه ترې بهده. زوی سره یې غټ کوتک دی، خپې یې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي، خپې یې بلېختې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه یې هم د خاورو ډک. هلکه ته لمونځ نه کوې اودس نه کوې؟ وی صاحب زه خو نه لمونځ پېژنم او نه اودس پېژنم. دا پلار دې او جي دا دې ولې والې دی؟ وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم. وی دا چې زه لوی شومه دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل. وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې. نو د خره به وزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځمه. د خره سره هم نه راته پلار مونځ خولی دی نه اودس خولی دی، دغه ځم او راځمه، ډوډۍ وخورم او خره به وزم او خره سره. وی دا پلار دې ولې ووه؟ وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي. نو دې پلار راته چل خولی دی. وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي، دا کوتک اوچتوه او دا میان یې وله رابروه. نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تښتي بل. زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه په منځ کې کوتک راوبرو. وی نوم دې څه دی؟ وی جعل. جعل ګونګټ ته وایي ګونګټ ته. هلکه دا نوم ځله چې اخی دی؟ وی دا مې باباجي کو دی. ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښود چې د پیغمبر د صحابي نوم دې یاد نو چې دا نوم دې ونه کېښود. وی دغسې خرو وم یو خو تښتي بلبل. وی نن چې کور ته علم بیا او بابا مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي، مور مې دې د ګیرې نه نیولې او د مې مور د ګریوان نه نیولې وه. د چغې مې ووالې چې مه کوئ جګړه مه کوئ، خوند یې نه کو. هغه خرو والا چل مې ورسره وکړ، کوتک مې اوچت کړې میان له مې راوبرو. د بدقسمتۍ نه مې د پلار کپره ولګېد. هغه عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ورته وایي وی دا نقصان ستا دی، تا دې راوستلي جومات ته مسجد نبوي ته، ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي، مور څه ته وایي، د پلار څه حق دی، د مور څه حق دی. دغه ټول عمر پې خره سره مونځ او دس دې ورته نه دی ښولی. نو څه غلطي ګورې زمونږ نه ده. مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو، قرآن ورته وښایو، احادیث ورته وښایو، د حضور پاک واقعات ورته ذکر کړو، د صحابو اخلاق او د هغوی په واقعات پرې خبر کړو، دارنګې زنانه هم پرې خبر کړو. دا انتهایي ضروري دی. دا به خبرې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. تا نه به خدای له دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي. دین دې ورته ښولی دی که نه، نون دې ورته ښولی دی که نه، پودس دې پرې کړي و که نه، لور د دې پرده ښولی وه که نه، د بې پردګۍ نه دې بچ کړی وه که نه، که دا دې کړي ښه که دې کړي عذاب پرې پینګېږه. دا شکر دی الحمدلله. خدای پاک دې ستاسو دې مدرسه کې چې دا جومات کې چې دا کومې مدرسې د هلکانو د جینکو دي دا دې خدای پاک دواړه کامیابي کړي. او چې څوک د دې خدمت کې مولانا محمد شفیق صاحب او د ده ملګري قاري صاحب
او دغه رنګې زنانه چې کومې استادانې دي کوم نګرانان دي هغوی د الله تعالی د دنیا او د آخر خیرونه برکتونه ورکړي او ستاسو دا محله او دا کلي دا د خدای پاک په دین باندې آباد کړي